ډېر یما خراب ساکن شراب ساکي ځان چې کړم زړه مې دې کباب ساکي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو ویډیو سره پروګرام ویډیو سکپ کوی ما څنګه ستاسو پینټرو کې ویډیو کتلای دا قصې ویډیو څنګه جوړیږي. ملګرو ډیره سمپل اسانه طریقه ده. لټول نمبر کې تاسو لیټ موشن ځان تر ډاونلوډ کې چا سره نوی لینک لاندې ډسکرپشن کې پروت د لاغزن تاسو کول شي دا ځان تر ډاونلوډ کړئ. کله مو دا ډاونلوډ کړئ دا تاسو سمپل اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړئ دا پلس آیکن باندې به یو پر کلیک واخلئ. دلته بلاندې دا ریش باول سلیکټ کړئ به بلاندې دا کریټ پروجیکټ باندې یو پر کلیک واخلئ. بیا دا پلس آیکن باندې به کلیک واخلئ. دلته به میډیا باندې به کلیک واخلئ. دلته به هغه ساوند راواخلئ کوم ساوند باندې تاسو ویډیو جوړوئ. دا ساوند به تاسو سلیکټ کړئ او بر تاسو ښکاري دا پلس آیکن د باندې به کلیک واخلئ. بیا به دا ویډیو باندې کلیک واخلئ او بیا بر تاسو ښکاري دا درې ډاډه دغه باندې به کلیک واخلئ او دا به دا شانتې اډیو ته واړوئ. دا ویډیو به تنه دا شانتې پاکه کوي. بیا به دا پلس آیکن باندې کلیک واخلئ. میډیا باندې به کلیک واخلئ. دلته به هغه تصویر راواخلئ. په هغه تصویر باندې چې تاسې په هغه کوم تصویر باندې چې تاسې ویډیو جوړوئ هغه تصویر به بیا دلته راواخلئ. دا تصویر به سلیکټ کړئ. ملګرو بیا بره تاسې ته ښکاري دا پلس آیکن د باندې به یو پره کلیک واخلئ. بیا بره تاسې ته ښکاري دا درې ډاډه دغه باندې به کلیک واخلئ او دا به دا شانتې فول سکرین ته واړئ. یعنې دا فول کمپوزیشن مم چې په ووایه دا به دا شانتې فول شي. کله چې فول شو بیا دا خالي باندې به یو پره کلیک واخلئ. بیا به دا تصویر باندې کلیک واخلئ او دا غش علامه ته چې ته ښکاري د باندې به دا شانتې دوه پره کلیک واخلئ او دا یو آپشن به ورپسې ووایي. بیا دا خالي باندې به کلیک واخلئ دنه به بیک شئ. بیا دا ویډیو اولني سر ته به راشئ. کله چې دا ویډیو اولني سر ته راغلی د تصویر باندې به کلیک واخلئ. ایکفټ باندې به بیا کلیک واخلئ او دلته به ایډ ایکفټ باندې کلیک واخلئ او دلته به تاسې ملګرو به سرچ کوئ. دلته کې SIM به سرچ کوئ. دغه برنی آپشن چې کوم یو موږ ته راغی دغه باندې به دا شانتې کلیک واخلئ او بیا به دا سټنډرډ سیټینګ باندې به یو پیره کلیک واخلئ. کله مو دا کار وکړه دا اولنی سر کې به تاسې دلته دغه درې ډاډه تاسې ته ښکاري دا درې دانې صفرونه موږ ته راځي دا زیډ باندې به دا شانتې کلیک اخلئ او دا اولني سر کې به تاسې دلته یو کی لګوئ. بیا به د تصویر اخري سر ته به ځئ. دلته به یو کی لګوئ. کله مو دا اخري کی ولګوو نو دا به تاسې راولئ سمپل 550 ته. دا هم چې کله 550 ته راوستو بیا دا دوه مینۍ ته یې ښکاري دغه باندې به دا شانتې کلیک واخلئ. دا به تاسې راولئ 115 ته دغه شانتې. بیا دا خالي باندې به کلیک واخلئ دنه به بیک شئ. د ویډیو اولني سر ته به راشئ او دغه ویډیو نه به تاسې یو پره بیک کیږئ. هلته موږ سره یو پروجیکټ ده. دغه پروجیکټ لینک ستاسې ته لاندې ډسکرپشن کې در کوم له هغه ځای نه تاسې کولی شئ دا ځان ته را ډاونلوډ کړئ. کله مو دا را ډاونلوډ کړئ دا به تاسې لیټ موشن ته ورشیر کړئ او دلته بیا راشئ دغه شانتې تاسې ته ښکاري دلته دا دوه دانې د لیریکس یې موږ ته راځي. یو ایموجي ده یو دا لیریکس ده. دلته به دغه باندې به دا شانتې دا دواړه به په یو ور سلیکټ کړئ او دغه کاپي آپشن ته چې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دلته به کاپي ټو یې کوئ. دا دواړه به دا شانتې کاپي کوئ. بیا به دا پروجیکټ نه بیک شئ او د تر اوسني ویډیو ته به لاړ شئ. کله چې دغه ویډیو ته بیا راغللی تاسې ته دغه یو آپشن ښکاري د باندې به دا شانتې کلیک اخلئ او دا به فیسټ لیر کوئ دغه شانتې. بیا د ایموجي والا باندې کلیک اخلئ دا لیریکس ایموجي والا باندې او بیا به دغه یو آپشن ته چې ته ښکاري د باندې به دا شانتې دوه پیره کلیک اخلئ او بیا به دا ګنټۍ علامه باندې کلیک اخلئ. دغه یو آپشن به بیا ورپسې ووایي. بیا دا خالي باندې به کلیک اخلئ. بیا به دا ویډیو اولني سر ته ځئ. دا ویډیو اولني سر ته چې کله راغللی د لیریکس باندې به دا شانتې کلیک اخلئ او دلته به دا ډبل ای باندې دا شانتې کلیک اخلئ او دلته به دغه لیریکس تیار دغه یو فونټ به ورته سلیکټ کوئ. دغه فونټ لینک هم ستاسو ته لاندې ډسکرپشن کې در کوم له هغه ځای نه تاسو کولی شئ دا فونټ هم ځان ته را ډاونلوډ کړئ او بیا به دا ټیک مار باندې به کلیک اخلئ او بیا تاسې ته ښکاري دا کاپي آپشن دغه باندې به کلیک اخلئ. دا به هم کاپي کوئ او بیا به دا یو دا شانتې پاکوئ ته نه او بیا به تاسې دا ساوند اورئ. مثال دا ساوند لیریکس چې تاسې کوم ځای نه شروع کېږي چېرته ساوند لیریکس دغه ځای کې شروع کېږي دلته به تاسې دا ویډیو سټاپ کوئ او دغه یو آپشن تاسې ته ښکاري دا به ورپسې ووایي او دا به دلته فیسټ لیر کوئ دغه شانتې. ملګرو کله مو چې دغه یو تاسې ور فیسټ کړه نو دغه کې به دغه یو سترګه علامه تاسې ته ښکاري دغه باندې به دا شانتې کلیک اخلئ چې دا لیریکس موږ ته شو شي. بیا به تاسې دا ساوند پلی کوئ. دا ساوند به اورئ چې دا ساوند لیریکس کوم ځای کې ختمیږي نو هغه ځای کې به دا شانتې ویډیو سټاپ کوئ او بیا دا ګنټۍ علامه به ورپسې ووایي. دغه یو آپشن به بیا دا شانتې ورپسې ووایي. بیا دا خالي ځای باندې به کلیک اخلئ. بیا به دا لیریکس باندې کلیک اخلئ او دلته به دا ډبل ای باندې کلیک اخلئ. دنه به دا لیکل دا شانتې پاکوئ او دلته به تاسې هماغه د ساوند لیریکس لیکئ.
کله مو دا لیریکس ولیکئ ته بره داسې ښکاري دا ټیک مار باندې به دا شانتې کلیک اخلئ او بیا به دا د خلیج باندې به کلیک اخلئ بیا به دا لیریکس باندې کلیک اخلئ دا لیریکس به کاپي کوئ دغه شانتې بیا د خلیج باندې به دا شانتې کلیک واخلئ دا ویډیو ملګرو بیا تاسو پلی کوئ چې تاسو دا دوم لیریکس کوم ځای نه شروع کیږي اوس مثال دوم لیریکس چې تاسو دغه ځای نه شروع کیږي دلته به تاسو دا ویډیو سټاپ کوئ او دغه یو اپشن تاسو ښکاري دا به دا شانتې ورپسې وایي او بیا به دا فیسټ لیر دغه شانتې کوئ ملګرو بیا به دغه لیریکس باندې کلیک اخلئ او دلته به تاسو هغه دوم لیریکس لیکئ کله مو دا دوم لیریکس ولیکئ بیا بره تاسو ښکاري دا ټیک مار باندې به دا شانتې کلیک اخلئ او بیا به تاسو دا ساوند پلی کوئ چې دا دوم لیریکس کوم ځای ختمیږي مثال دا دوم لیریکس دغه ځای کې ختمیږي دلته به تاسو ویډیو سټاپ کوئ دا شانتې او بیا دغه یو اپشن تاسو ښکاري دا به ورپسې وایي او بیا به دغه یو اپشن ورپسې وایي بیا به تاسو دا ساوند اورئ چې مثال دا دریم لیریکس کوم ځای نه شروع کیږي اوس مثال دغه ځای کې شروع کیږي دلته به تاسو ویډیو سټاپ کوئ او دا به همدغه شانتې دا لیریکس به پاکوئ او دلته به دریم لیریکس لیکئ بیا دا ټیک مار باندې به کلیک اخلئ بیا به تاسو دا ساوند به پلی کوئ اورئ به مثال دا دریم لیریکس کوم کې ختمیږي دلته مثال دا دریم لیریکس ختمیږي دلته به ویډیو سټاپ کوئ دغه یو اپشن ورپسې وایي او بیا به دغه یو اپشن تاسو ورپسې وایي دا خلیج باندې به کلیک اخلئ او دا څلورم لیریکس به همدغه شانتې لیکئ دا پنځم هم همدغه شانتې لیکئ همداسې به مخته ځئ دا ټول به مکمل لیکئ کله مو دا ولیکه تاسو ته بیا دا پلس ایکن ښکاري دا پلس ایکن باندې به کلیک اخلئ میډیا باندې به کلیک اخلئ او دلته به تاسو هماغه خپله کومه بینجي چې تاسو جوړه کړې وي چې ټیک ټاک لپاره یو که د هر څه لپاره هغه بینجي به تاسو دلته راخلئ او دلته به یې ورفټ کوئ دا بینجي باندې به تاسو دغه شانتې کلیک اخلئ او بره تاسو ته ښکاري دا پلس ایکن دغه باندې به کلیک اخلئ بیا به دا مومنټ ټرانسفر باندې به کلیک اخلئ او دغه یو اپشن تاسو ته ښکاري دا به ورپسې وایي او دغه بینجي به لږه دغه شانتې راوړوکی کوي بره تاسو ته ښکاري دا څلور غشي دغه باندې به کلیک اخلئ دا بینجي به دغه شانتې راوړئ دغه ځای کې به یې دلته ورفټ کوئ بیا تاسو ته ښکاري دغه غشي علامه دغه باندې به دا شانتې دوه پیره کلیک اخلئ او دغه غشي علامه به بیا ورپسې وایي او دغه یو اپشن به تاسو ورپسې وایي دا دغه ساوند مطابق پورې یعنې دا ساوند اخري سره پورې دا راورسیږي ملګرو زه اوس تاسو ته دا ویډیو پلی کوم دا ویډیو ګورئ زموږ دا ویډیو به دغه شانتې راغلی وي نو کله یې تاسو ته وایي بره تاسو ته ښکاري دغه یو اپشن دغه باندې به کلیک اخلئ هلته به دا ویډیو سلیکټ وي او هلته به دا ایکسپورټ کوئ دا موږ سره ګیلري کې سیو شي امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوی که ویډیو مو خوښ شوی ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي اوس ما درکه اجازه ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته